ټینګې دعاګانې به درته کوم انشاءالله تعالی وادر دغه دنیا به دې هم ښایسته وي دا به دې هم ښایسته وي چې ته د خپل خاوند سره دونه مینه کې او 12 بچي راوړې نو هغې له خو تا په مخ باندې یو کارټون لګولی دی چې شی څه کارټون مارټون دی وله پې لګولی شی راځي دی واله هغه مراله څوک صبر وکړه الله قسم دی مرګری دی مې دی یارانه مې چا سره نشته ته تا څرنګه جینۍ چې د هلکانو سره انډیوالي کې په پارکونو کې ورسره ګرځي واله جنکو سره انډیوالي نه ساتم نه جنکو سره انډیوالي شته نه جنکې دې نه لګي جنکو په سره کلي کې په کوم ځای کې پاتې کېږي اسلام آباد کې ها بیا خو ته ډېره ممي ډیډي یې ماشاءالله اے ممی ډیډی نه ممی ډیډی یہ کلی والا ایچ اوکے ایچ کے څوک دی ثناګل ما ته نشته پته یو هر څوک مه راچوته لایف ته زه نه راغلم ډېر خلک لیکي وایي ایچ کے راواله ښایسته دی نه چې دی ښایسته دی وعلیکم السلام تاسو مطلب ما مې ولک لیدلی و تاسو سره په لایف کې په ټیک ټاک کې سوري اوس مې وپېژندې او اجړا یادې لایف نه دی ودرېږئ کلیوالانو نه دی لایف نه دی تھینک یو نیام لایف نه دی کلیوالانو مې د خلکو نه نفرت رالو کنه د مینې نه دغه خبره خو درته کومه بیا صحیح ده ته کړی مې و ناکام شوي وم داسې ووایو نیک وم وایي دا اوس هلو یو کال اسکین یو کال یو شو پرېښو سنا یو جبار کال خان کې پرېښو سناګل ستړی مشي عزیز جان سلامونه نیال مننه نیال اے راویلم هلکانو بیا هم درځي اے خبره ختمه شوه ستاسو زه دې لرې کړم دا ډېره بل خپله کارونه مو کې وادرې د بیا وایي زه داسې هم داسې سپیناوی هم ورکوي سهلا مرحبا څوک راوالم صبر وکړه زه ګورم زه ما دلته هلکان د ریکویسټ کېږي خلیل لایف دی خو پته نه لګېږي یاره خلیل به دا لایف د تاکس لیکي ورته وایي چې کاري صاحب راواله سکه ما سره نکاح تړي او به تا سره نکاح تړي زه به درته ګورم نه ثناګلې ما ورته باید ګوره ما ورته ګرانه مې ما ورته قاري صاحب لوازې ورغلي کاري صاحب غواړي زه به ګوی ورکړم ته زما نکاح وتړ سنا دما خصوصا ټیزا سړی شه استغفر الله دا ما خصوصا هم پته شته I want سناګل خو خیره ده خو پته نه لګي چې څه خوري queen سنا king not king I'm queen له انګلیش ته ما خو انګلیش خو درځي ماته وې ما انګلیش سپیکینګ هنم اوکے یا شور اینا ګندګي په انګلیش کې به دا کنځلې خلک څنګه کوي یار یو کس زه ته شروع کوم کنه ته ودرېږه خلک زمونږ پښتانه کې دي کنه او بیا بلکې مونږ ټول هلکان چې دلته اروپا ته راشو اول پکې بیا دا کنځلې یادو ژبه دې یادېږي او که نه یادېږي وادر دا کنځلې به هم پکې یادې ما پې نه پوهېږي لازمي دي په ژبه څه کوو که چا دلته پوه څوک موږ ته څه پته دی مطلب څه دی زه چې اول ترکیه ته رالم ما پکې 2-3 کنځلې زده کړې د کوم ملک کې ولي الله د کوم ځای کې اوسېږي زه ویسټ انډیز کې رښتیا بله ورځ مې جهانګیر ته ویلې زه ویسټ انډیز کې مې یو دانه لږ دی وادرېده نو دغه دی د فیسبوک کې ویډیو اچولې وایي دغه یو ورور دی وادرېده زموږ پښتون ورور دی ویسټ انډیز کې دی او راشئ پنې ویډیو مې در باندې وګورم مندې بدلې بچي ته وګوره زه هسې ګپ لګوم زه په فرانسه کې یم ویسټ انډیز ولې ثناګل نه ته نه وې ته نه وې هغې ورځ باندې
دا ویسټ انډیز د څنګه نوم دی ویسټ انډیز یو چا لیکلی دی په پښتو کې په کنزل مړه نه چې وي په انګلیش کې هم درته وکي ولا کور دی ودانې خبر دی کما بلای په شیر کړی یو د میرا پیدا شي یو د مینا صاحب را پیدا شي ټول دوستانو مننه गेम घट सी का ना गेम बस पता लगी है